سلامونه نیکې هیلې د رادیو پاکستان بارانو نشریاتو پښتو څانګې ګرانو کتونکو اوریدونکو سردار یوسفزی یم توابع مانیری کې د ډېر نومیاله شاعر ادیب عزیز مانیروال صاحب چې د خپل شعر په زور باندې په لر و بر کې یو لوړ مقام موندلی دی. موږ سره بل شاعر ملګری د پښتونخوا خوږژبې شاعر انور مانیروال صاحب د شرو راسې انور مانیروال صاحب عزیز مانیروال صاحب د خپلې ژبې د خپل ادب خدمت کوي. د دې وړې غونډې ناستې چې کوم مشر میلمه دی هغه د پښتو ادب ډېر لوی نوم افغانستان سره د هغې تعلق دی. د افغانستان مختلفو لوړو لوړو چوکو باندې خدمات ترسره کړي دي. شاعر ادیب لیکوال محقق ډاکټر لال پاچا ازمون صاحب د هغې ډېره زیاته مننه کوو. د عزیز داراني په ځای کې ناست یو ستاسو دپاره به د موقع نه پیدا کړو او د عزیز مانیروال صاحب او د انور مانیروال صاحب خواږه شعرونه ستاسو په درانه خدمت کې یو دوه شعرونه اول چې کابل او پېښور د یو بل مټې دي طاقت دی که یو د ښکلا غر دی نو دا بل د محبت دی. وګوره قومونه ټول د یو بل نه زارېږي د مینې غېږه راکړه نو ژوند ټول راحت راحت دی او سردار امیر کروړ که د پښتو ادب سرخیل دی خوشحال رحمان لایق او ملنګ جان زموږ وحدت دی. کابل او پېښور د یو بل مټې دي طاقت دی که یو د ښکلا غر دی نو دا بل د محبت دی. محترم انور مانیروال صاحب ډېر زیاته مننه او لال پاچا ازمون صاحب زموږ ډېر محترم او ډېر پیاوړی لیکوال هغوی ته په خیرالي وم او د غزل څو شعرونه ووم او مطلب د سردار صاحب چې نه په شک باندې خبرې نه په مد لالیه چې نه په شک باندې خبرې نه په مد لالیه خل وسته به ماته خیر زما حد لالیه او په محترم ځای کې ولاړې ګډې وډې وایي په محترم ځای کې ولاړې ګډې وډې وایي بیان دې ټیټ راته ښکارېږي له خپل د خپل خیالي جنت نه هسې د وتو مې مه کړه د خپل خیالي جنت نه هسې د وتو مې مه کړه نه مې تمغه په کار ده نه مې څه مسند لري او بیا ولې سترګې دې بدلې ښکاري نه پوهېږم بیا ولې سترګې دې بدلې ښکاري نه پوهېږم زه خو له تا او ته ما سره بلد لالي یم بیا به دې نه په ځمکه ځای وي نه اسمان کې ګورې که مې یو ځل درباندې ولیکل چې رد بل شعر دی چې دا ته څه لره ژوندی او چړچکې کوي چې نه منزل لرئ او نه دې څه مقصد لري او مقصد چې ترخه لهجه که دې خوږه نه کړه انور واوره نه به دې نوم چاته معلوم وي نوم حرکت لري. دا محترم انور مانیروال صاحب او اوس زمونږ ډېر خوږ ملګری ډېر خوږژبې شاعر د هیواد پښتو ادبي ثقافتي تړون صوابع مشر سکاتر ایم فل سکالر ذاکر یوسفزي صاحب هغوی ته بلنه ورکوم چې خپل شعرونه مننه چې خبره وکړو مېلمنو ته هرکلی د ازمون صاحب وړیو جهان مننه چې سپابۍ کې د زموږ اړه ده ویونکي راپرځو کړه. دا خو پښتو ده چې ما غوندې تر دې راوستو دا خو پښتو ده چې ما غوندې تر دې راوستو چې ستا غوندې د نن خلک په چرته بوځي چې دې د کامه یې هم ټول عمر ژوندي ساتلي ذاکره وایه چې د کام خلک په چرته بوځي. شعرونه عزیز داره چې د دې وطن دا ټول نظام مې مخې ته کچکول شي د دې وطن دا ټول نظام مې مخې ته کچکول شي چې وینم کټوری د کټوري بچي په لاس کې د دې وطن دا ټول نظام مې مخې ته کچکول شي چې وینم کټوری د کټوري بچي په لاس کې هر څه سم دي
اوس چې زموږ خپل بچي له خوښ دي هغه څه که ورکړو د پردي بچي په لاس کې مالکه دا پوره ده که مې دا ارمان پوره شي وي دې قلمونه د بچي په لاس غزل مطلع عرض ده سردار صاحب چې څرګنده تماشه چې د په دا خلکو نه کړي د مینې لیوانو کې به د شمار خلکو نه کړي او جرګه وي مرکه وي ټول د کار خلک راټول وي جرګه وي مرکه وي ټول د کار خلک راټول وي خو یو د کار خبره ټول د کار خلکو نه کړي یو سره چې کینې هرې لارې ته تیار وي او د خپل بابا راوړي سره لار خلکو نه کړي او د خان کاکا بچي ته اخري وصیت دا وي د خان کاکا بچي ته اخري وصیت دا وي چې وده درنه کلي کې د افغان خلکو نه کړي ذاکره ژوند به کېږي داسې مرګ له خدایه غواړه شک دی بس د مرګه په کردار خلکو ریډیو پاکستان بارانو نشریاتو پښتو څانګې ګرانو کتونکو اورېدونکو دا ذاکر یوسفزی زیم سردار یوسفزی ناست یو په صوابع مانیرې کې د عزیز لالا په ځای کې په خپل دغه یو شعر باندې محترم عزیز مانیروال صاحب ته د کلام بلنه ورکوم چې ته خو د زړه تارونه چیړې وایه آشنا ستا په خوږو خبرو زړه ته مې قرار راځي عزیز مانیروال صاحب مننه ستاسو د ټولو په دې خوشحاله شو چې زموږ ازمون صاحب نن مانیرې ته راغلی دی او سردار یوسفزي صاحب خو زموږ د صوابی دی او زموږ ورور دی سره ملاقات کیږي کله کله په دوم ډېر خوشحاله یو احمدزي صاحب باندې هم خوشحاله یو په احسان احمدزي صاحب باندې چې راغلي نو موږ سره نور څه دي خو دغه شعرونه دي نو څو شعرونه ستاسو خدمت کې ته پښتوني ته ننګیالې نه حل کېږي داسې سوال دی ته پښتوني ته ننګیالې نه حل کېږي داسې سوال دی په امتونو نه یریږي ګنې مینې ته لیوال که د لر یې که د بر یې زما توره زما ډالې که د لر یې که د بر یې زما توره زما ډالې څه خبرې د کام غمه ته زما د فکر ټالې نه د ځان نه د جهان شوې نه د ځان نه د جهان شوې ته لا څنګه مانیروالې اوس یو بل غزل هم چې خودپرسته خودپسنده یاره لاړه خودپرسته خودپسنده یاره لاړه زما ډېره عقلمنده یاره لاړه زما وخته زما بخته زما تخته زما مرګه زما ژونده یاره لاړه لیونتوبه ښه شوه ویښتې کړم له خوبه لیونتوبه ښه شوه ویښتې کړم له خوبه ستا زانګو دې وي زوړنده یاره لاړه او د کامونو وي ښایست په کلتورونو د کامونو وي ښایست په کلتورونو پښتانه پکې دوه چنده یاره لاړه د ژوند سر ته رسېدو مسان نه و د ژوند سر ته رسېدو مسان نه و په ما وچورلېده جرنده یاره لاړه ورورولۍ عزیزولۍ پښتونولۍ له ورورولۍ عزیزولۍ پښتونولۍ له د مابڼ نه تر میونده یاره دا محترم عزیز مانیروال صاحب او زه خواست کوم ډاکټر لال پاچا ازمون صاحب ته زه خو اول خوشحاله یم چې د مانیروالانو په منځ کې ناست یم او بیا زموږ خوږ شاعر او د یو پښتانه په حجره کې د مانیروال صاحب په حجره کې د ورین تنده د پښتونولي او د کوربهتوب هغه موږ ته یو ډاډ دی او شاعري خو چې دا وخت نو بیا بل ډاډ دی خو فکر کوم د خپل کور ته چې راغلی او ځان راته مېلمه پکې نه ښکاري خوشحاله یم چې د پښتانه په حجره کې ناست یم
تاسو نه ډېره مننه وکړه دکتور بطوم او هغه نه وروسته یو څو بیته به درته ووایو لمر که سپوږمۍ او سپوږمۍ ستورو ته ورکړې رڼا لمر که سپوږمۍ او سپوږمۍ ستورو ته ورکړې رڼا دوی سره واړو د جانان له مخه وړې رڼا د هغو مړې ډېوې رڼا کوي زموږ د بلو د هغو مړې ډېوې رڼا کوي زموږ د بلو تقدیر د باد په شور زوږ د نن تړلې رڼا او د دې هندارې مخ چې ښکاري دغه دومره صفا دې د هغې له رڼا سترګو د تر وړلې رڼا په دې کې ځان ته هم یو څه ګوته باید ونیسو په دې کې ځان ته هم یو څه ګوته باید ونیسو چې له تقدیر سره له کوره مې ویستلې رڼا دا چې لمنه ډکه وړو د مات تندي د ستورو موږ په بڼو باندې د سترګو د ویشتلې رڼا د هغو خلکو پښه په ځمکه لکه باد نه لګي د هغو خلکو پښه په ځمکه لکه باد نه لګي چې په دوی لاس یې له خپل دره د شړلې رڼا د محبت کرې په ځمکه باندې نه چې لګي د محبت کرې په ځمکه باندې نه چې لګي هغوی په ستورو باندې خاورو کې سېزلې رڼا هېڅوک د ځمکې پر هر نه پوښتي په دې لټه دي هېڅوک د ځمکې پر هر نه پوښتي په دې لټه دي دلته خندا د اسمان خولې نه غورځولې رڼا بعد ورو د خان غري تودي ری تخنوا وږي ماشوم کنګل سترګو ته ترې تللې رڼا دا چې د تورو ټکو وچې شونډې ناڅي دا چې د تورو ټکو وچې شونډې ناڅي دله بلۍ نه د شینکي خال پرې راغلې رڼا او د ژوند ټپه د یکهزار نغمو کې ونغاړه چې په هدیرو کې د تیارو د لګېدلې رڼا اسونه هغه خلک د لمر نه پټوي مخونه چې په تندي د پشکو باندې داغلې رڼا ډېره زیاته مننه قدرمنو کتونکو اورېدونکو تاسو د ډاکټر لال پاچا ازمون صاحب د عزیز مانیروال صاحب د انور مانیروال صاحب او د ذاکر یوسفزي صاحب شعرونه واورېدل دا غوره غونډه خپرونه ستاسو په درانه خدمت کې رادیو پاکستان بارانو نشریاتو پښتو څانګې له طرفه وړاندې کړې شوه خپل کوربه سردار یوسفزي او پروډوسر محمد امین بنګش ته اجازت ورکړئ ښاد آباد اوسئ د لوی الله په امان